د پلار غصه. و یو وخت یو سړی چې ډیر غریب او مسکین و د بتل دا ارمان درلود چې کاش کې مې یو سواري موټر درلودی. وختونه د تیریږي، یو وخت د سواري موټر خاوند شو. دا موټر ډیر ورباندې ګران و، هره ورځ به یې پرېمینځلو، ښه پاک به یې ساتئ. یوه ورځ د موټر د پرېمینځلو وروسته ستړی شو او سم د لاسه ویده شو. کله چې راویښ شو خپل ماشوم زوی یې ولیدی چې یوه تیره تیږه یې په لاس کې ده او پر موټر باندې خطکه شوي. د دې په لیدلو سره یې پلار ته سخت قهر ورغلی. دې ته یې ونه کتل چې بچی یې څه شی لیکي. پلار یې له ډېرې غصې یو سکرنج راواخیست او په هلک پسې ورغلی. هلک یې دومره ووهه چې ګوتې یې ورماتې کړې او تر روغتون هسپتال پورې ورسوه. دا وخت هم تیر شو. له دې نه یو څو زمانه وروسته د بچي د 7 کلنۍ غاښ ولوېد. بچی یې وارخطا شو او په بیړه سره یې لوېدلی غاښ خپل پلار ته راوړو. ویل پلار جانه دا غاښ مې ولوېد. پلار یې په خندا سره ورته وویل په دې کې د حیرانتیا څه خبره ده چې دومره وارخطا یې؟ د ځوانۍ نوی غاښ ته دې پر ځای راځي، غم یې مه کوه. بچی یې په دې سره ډېر خوشحاله شو او خپل پلار ته یې وویل پلاره تا چې ووهلم او زما ګوتې دې راپرې کړې، هغه به هم له خیره سره راشي. د دې په اورېدلو سره یې پلار یو سوټک راواخیست او موټر یې ټوکر ټوکر کړو. یو وار یې سترګې پر هغه ځای ولګېدلې چې زوی یې خط کش کړی و. هغه ته یې وکتل چې زوی یې لیکلی و پلار جانه زما بهترینه دوست دی. د دې په لیدلو سره یې په چیغو چیغو وژړل، خو لاس ته یې څه رانغلو ځکه وخت تیر شوی و. هر څومره چې یې وژړل د بچي ګوتې یې بیا نه شوې راتلی. ګرانو ورونو، خپلو ماشومانو بچو ته په یوه وړه غلطۍ باندې دومره غټه سزا او وهل مه ورکوئ چې د ټول عمر لپاره معیوبه شي. پوهان وایي کوم پلار چې خپل بچي په ډیر وهلو عادت کړي وي د هغه بچي اکثره وخت ډارن او بېزړه وي او وهل یې ځیرکتیا ته سخت تاوان رسوي. یا یې د پلار څخه د وهلو عادت زده کړی وي، د خپل پلار او د نورو مشرانو څخه بې پروا وي. داسې بچیان یا په نشه اخته کیږي یا ترې قاتل او غل جوړیږي. او کوم پلار چې خپل بچي په ډیر وهلو نوی عادت کړي د هغه زامن اکثر وخت هوښیاران او پوهان وي.